زده کوونکو د فزیک یو بله جلسې ته ښه راغلاست. برنولي معادله لولو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. ګرانه زده کوونکو زموږ بله درس ده د برنولي معادله ده. د برنولي معادله دا یو اړیکه ده چې د انرژي د ساتنې قانون او د کتلهیزه معادلې پر بنسټ لیکل شوې او دا ښیي چې مایع فشار په هغه ځای کې لوړ دی چیرې چې سرعت یې ټیټ وي او په هغه ځای کې چې سرعت یې ټیټ وي د مایع کچه لوړ دی. دا معنا ګرانه زده کوونکو تاسو ښه شکل ته وګورئ. په کوم ځای کې چې قطر کم ده هلته د اوبه سرعت ډېرې دي، یعنې اوبه ډېره په شدیده روانېږي، او په کوم ځای کې چې قطر ډېر دی دلته اوبه سرعت کمه دي. یعنې د معادلې له مخې نه موږ فرمول لرو چې پی مساوي کېږي پی یو جمع یو پر دوه. ګرانه زده کوونکو دغه پی څه ده؟ کثافت ده. داسې پی چې مستقیمه دا د فشار ده او داسې پی چې لیکل شوی دا د کثافت نمایندګي کوي جی ایچ مربع. دا مساوي کېږي پی دوه جمع یو پر دوه پی دوه. دا مساوي ده په پی جمع یو پر دوه پی بی مربع جمع پی ایچ. ګرانه زده کوونکو ښه ځیر شي د برنولي معادله ته پی. ګرانه زده کوونکو دلته پی څه ده؟ دا فشار ده پی یو جمع یو پر دوه. دغه پی ګرانه زده کوونکو کثافت ده. جی هم د ځمکې د جاذبې قوه ده. ایچ سی دی ارتفاع ده. څه دا مساوي کېږي پی دوه، یعنې دوهمه فشار ده جمع یو پر دوه. دلته دغه پی چې تاسو ګورئ په دې شکل باندې چې ولیکل شي دې ته کثافت ویل کېږي. وی هم سرعت ده مربع جمع دلته هم دغه پی چې تاسو ګورئ دغه کثافت ده جی د ځمکې جاذبه ده ایچ هم ارتفاع ده. څه دا مساوي کېږي پی جمع یو پر دوه پی وی مربع جمع پی جی ایچ مساوي کېږي په هغه صورت باندې چې زموږ زمان کانستنټ یعنې ثابته اوسي. زموږ بله عنوان چې دی ګرانه زده کوونکو الکترودینامیک دی. ګرانه زده کوونکو الکترودینامیک ته برېښنایي جریان هم وایي یا برېښنایي جریان دا د چارجونو ذرات دي. ګرانه زده کوونکو تاسو پوهېږئ د چارجونو ذرات څه شي؟ یا الکترونونه یا پروتونونه یا دواړه څه هم الکتروني او هم پروتوني، یعنی دواړه. همچنان برېښنایي جریان یو بله ذره څه لري هغې ته نیوترون وایي. یعنی په برېښنایي جریان کې څه شی ګرانه زده کوونکو؟ یا الکترونونه یا پروتین، یا کېدای شي الکترون او پروتون دواړه یا نیوترونونه وي چې دا په منظمه او سمتي ډول حرکت کوي چې دغه د کمیت په بڼه کې د برېښنایي جریان شدت د چارج مقدار دی. یعنی خپله برېښنایي جریان څه شی ده؟ د جریان شدت ده یا شدت دی د برېښنایي جریان شدت د چارج مقدار دی. خپله دا څه معنا لري ګرانه زده کوونکو؟ یعنی څومره چې برېښنایي جریان شدت ډېره وي همدومره د چارج مقدار ډېره ده. د دې څخه نمایندګي کوي چې په یوه ثانیه کې د کاندنسر له یوې نقطې څخه خپرېږي. یعنی کومه وسیله باندې
چې خپله برېښنایي جریان خپروي. کندنسر. تاسو ښه ځیر شئ ګرانو زده کوونکو، لکه مونږه یو هغه لرو، بیټري لرو. بیټري یو نقطې سي مثبت دي، بل خوا یې سي دي منفي ده. یو خواته مثبت دي، یو خواته منفي. فرض وکړئ چې دا یو بیټري ده. د دغه بیټري څخه څه شی ده؟ برق جریان لري. په کوم شکل باندې؟ یعنې د مثبت قسمت نه دا برق جریان لري، همداسې منفي نقطې پورې ځي. تر څو راځي په دغه منفي نقطې پورې وصل کېږي. یعنې دې قسمت ته څه شی وایو؟ د جریان جهت وایو. د جریان جهت. او دغه بله نقطې ته څه ده ګرانو زده کوونکو؟ دلته ښه ځیر شي، علامه مثبت ده، یعنې د مثبت څخه شروع کېږي، همدارنګه منفي خواته روانه ده. نور کولی شو چې داسې ووایو چې مونږه الکترودینامیک یا برېښنایي جریان د دې فورمول څخه ترلاسه کولی شو چې آی مساوي کېږي کیو پر ټي باندې. دا څه معنا لري ګرانو زده کوونکو؟ آی خپله برېښنایي جریان ده. برېښنایي جریان ګورو د بطري مثبت نقطې څخه شروع کېږي. همداسې په دې کې څه شی ده؟ برق جریان لري. کله چې دغه برق جریان لري نو څه شی کېږي؟ د برق جریان ته مو خو پیو ویله، نو دا د برق جریان هم یو مدت یا وخت په بر کې نیسي. څه دغه وخت ته څه شی وایو؟ مونږه وخت په ټي باندې ښیو. یعنې خپله د برېښنایي جریان آی مساوي کېږي کیو پر ټي باندې. څومره برق په څومره وخت باندې ضایع شوی ده یا جریان لري په خپله بیټري باندې یا کندنسر باندې. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د فزیک نننۍ جلسه. تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت، خدای پامان.